بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو دا نننه وظیفه د سورت یاسین ختم دی او دا ختم صرف 2 ورځې کول دي. ډیر آسان او مختصر ختم دی. الله جل شانه به د دې سورت یاسین په برکت سره هر قسمه مشکلات دستاسو ختم کی او پریشانی به مو الله جل شانه ختم کی. ځکه چې سورت یاسین د قرآن پاک زړه دی او دا زه نه ویم، زما هوګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زما زړه غواړي چې دا سورت یاسین د زما د هر امتی په زړه کې وي. دا دومره عظیم الشان سورت مبارکه ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا تمنا او خواهش کړی دی چې زما د هر امتی په زړه کې دا سورت مبارکه موجود وي. زما عزتمندو د دې سورت مبارکه ډیر زیات فضایل دي. په دغه فضایلو کې دا یو فضیلت هم دی چې کم یو سړی روزانه د سحر مز نه پس د دې ورد کوي، وظیفه کوي، تلاوت کوي، نو الله جل شانه به د ټولې ورځې تمام ضرورتونه او حاجتونه پوره کوي. او په دغه فضایلو کې دا هم دي چې څوک دا سورت یاسین روزانه د سحر مز نه پس او روزانه د ماښام مز نه پس صرف یو پیره تر 40 ورځو پورې ولولي، نو کریم رب به د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو دا د سورت یاسین ختم صرف 2 ورځې دی. کوشش وکړئ چې د جمعې مبارکې په شپه باندې تاسو دا ختم شروع کړئ، یعنی یو ختم تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې وکئ او بل ختم تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکئ. زما عزتمندو دا داسې مبارک ختم دی چې الله جل شانه د دې په ذریعې سره لوی بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړې ده او د لوی نه لوی مشکلات الله جل شانه د دې په برکت سره د خپلو بندګانو حل کړي دي. زما عزتمندو که څوک په مهلکه بیماری کې مبتلا وي لکه کینسر وغیره شو، نو داسې بیمار د پاره دا ختم وکړی شي، نو د پاره دا ډیر زیات مفید دی. الله جل شانه به دته شفا ور نصیب کی. یا څه بل څه بیماری وي، نا علاج مرض وي، کریم رب ورته د دې وظیفې په برکت سره شفا کامله عاجله ور نصیب کی. یا داسې بیمار چې هغه ته تکلیف وي، د مرض د وجې نه هغه ډیر زیات تنګ وي، پریشان وي، دردونو نه هغه تنګ وي او د ده په تکلیف کې کمی نه راځي، نو زما عزتمندو د ده دپاره دا ختم انتهایی مفید دی. یا زما عزتمندو په چا باندې بندش وي، د دغه بندش د وجې نه، د دغه کوډو جادوانو غلطو تعویزونو د وجې نه د ده اولاد نه کېږي، په هغې کې بندش وي، د ده رشته نه کېږي، په هغې کې بندش وي، دته کاروبار کې ترقی او کامیابی نه ملاویږي، نو زما عزتمندو دا ختم تاسو وکئ. الله جل شانه به تاسو ته د اولاد نعمت هم در نصیب کړي. یا د ستاسو کم بند کارونه وي هغه به الله جل شانه مخ په ترقی باندې روان کړي. یا په کور کې یو زنانه ده، د کور ټولو خلک ورسره تعلقات برابر نه دي، جنگ جګړې ورسره کوي، یا ټولو خلکو تعلقات ورسره برابر دي خو خاوند په ظلم او زیاتې کوي، نو دې زنانه ته پکار دي چې دا ختم دیو کی، د 2 ورځو دا ختم دیو کی، ان شاء الله تعالی د خاوند په زړه کې به الله جل شانه مینه او محبت پیدا کی. دغه رنګې د کور د خلکو په زړونو کې به الله جل شانه د دې مینه او محبت پیدا کی، د هغوی په زړونو کې به رحم پیدا شي او دې زنانه سره او بیا په دغه کور کې د خوشحالۍ والا زندگی تیری. زما عزتمندو د چا د کاروبار او د روزګار مسایل وي، د هغوی دپاره دا ختم انتهایی مفید دی. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته په دغه کاروبار کې ترقی او کامیابی ور نصیب کی. یا د چا کاروبار چلیږي نه، پای کې خیر او برکت نشته، نو دا ختم دیو کی، الله جل شانه ورته په کاروبار کې خیر او برکت واچي، کاروبار به مخ په ترقی باندې روان شي. لہذا زما عزتمندو دا ډیر آسان ختم دی، ډیره آسانه وظیفه ده، د کمزورو دماغ والا انسان هم کولی شي. زما عزتمندو
کوشش وکړئ چې یو ختم تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې وکئ او دویم ختم تاسو د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکئ، ځکه په احادیثو مبارکو کې د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي. د جمعې شپه دا روښانه شپه ده، د جمعې ورځ دا روښانه ورځ ده. د جمعې ورځ دا سید الایام ده، یعنی تمام ورځو سرداره ده. نو زما عزتمندو د جمعې مبارکې په ورځ باندې او د جمعې مبارکې په شپه باندې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلۍ، حاجتونه یې پوره کوي او مشکلات او تکالیف او پریشانۍ ختموي. لهذا زما عزتمندو چې مونږ او تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې او د جمعې مبارکې په ورځ باندې دا ختم خامخا وکړو او د موخې نه فایده حاصله کړو. زما عزتمندو اوس راځمه ختم طرف ته. که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې رټلی والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ډالې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوئ ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو د هرې مسلې حل دپاره تعویضونه او نقوش حاصلول غواړئ نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، عمل طرف ته، ختم طرف ته. د ټولو نه پهله اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس چردام وکئ. کله چې مو اودس چردام وکړه نو بیا به قرآن شریف تاسو راواخلئ او سورت یاسین به کولاو کئ. سورت یاسین به تاسو مکمل ولولئ، ټول ختم به د سورت یاسین وکئ، بیا به ورپسې دا کلمات مبارکه 101 مرتبه یو د پاسه 100 پیرې ولولئ. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کله چې مو دا ولوستل نو په دویم ځل باندې او بیا سورت یاسین ولولئ، نو بیا به دا کلمات مبارکه یو د پاسه 100 پیرې ولولئ. نو دې طریقې سره به ستاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې یو ختم مکمل شي. همدې طریقې سره به بیا د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر لمونځ نه پس تاسو به بیا ختم دې طریقې سره وکئ. کله چې مو دا ختم وکړه نو بیا به سجده کې تاسو سر کیږدئ او په سجده کې به د الله جل شانه نه انتهایي عاجزۍ سره، توجه سره، ګړګړه سره به دعاګانې وغواړئ. انشاءالله تعالی اول خو به الله جل شانه د جمعې مبارکې په شپه باندې د ستاسو دعاګانې قبولې کړي او ستاسو تمام مسایل به حل شي. یا که زما عزتمندو دغه نه وي د جمعې مبارکې په ورځ باندې مازدیګر ټایم هم مبارک ټایم دی، په دغه ټایم کې به الله جل شانه ضرور د ستاسو جولی ډکوي او خالي بیرته نه واپس کوي. لهذا زما عزتمندو دا مبارک عمل د جمعې مبارکې د شپې عمل په خپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. بلاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره، تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي. د لوی الله په امان.